افغانانو ورونو درې سوالونه موږ د دغه تش په نوم د جهاد ټیکهدارانو نه چې دین استعمال کړی، مذهب استعمال کړی، جهاد استعمال کړی، ګیره استعمال کړې ده، عام ولس یې د جهاد په نوم باندې غولولی. دا 45 کال یې موږ نه کتاب اخیستی دی، موږ نه قلم اخیستی دی، افغانستان یې تباهي او بربادۍ ته مخ کړی دی او خپل تجارت او بزنس په دې جهاد باندې کوي. درې سواله د دې نه موږ کوو او یو ویډیو هم در باندې ګورم د سهیل شاهین صاحب چې په هغه ویډیو کې به دا خپله وایي چې زما لورګانې چې دي دلته په یا د نورو طالبانو لورګانې دلته په امریکایانو پوهنتونونو ته ځي او دلته په قطر کې یا په نورو هیوادونو کې سبقونه وایي. اول د دغه تش په نوم د جهاد ټیکهدارانو نه تاسې دا پوښتنه وکړئ چې تاسې په افغانستان کې د خویندو میندو زموږ د افغانستان مکتبونه او پوهنتونونه بندوئ، ستاسې لورګانې، ستاسې خورګانې، ستاسې فامیل اول چېرته پروت دی، په کوم ځایونو کې دې سبقونه او دې پوهنتونونه وایي. دا سوال د دې نه پکار دی. دویم سوال د دې نه دا پکار دی چې دغه تش په نوم د جهاد ټیکهداران، د تش په نوم د اسلام ټیکهداران چې خلکو غولولي د جهاد او په دې نومونه، د دې ته تر اوسه پورې امریکا پیسې ورکوي که نه ورکوي، کفار پیسې ورکوي که نه ورکوي، که بل څوک ورکوي. دریم سوال دا دی چې دغه تش په نوم د جهاد ټیکهداران او د اسلام په ټیکهداران دلته چې کفار راغلي، که روسان راغلي او که دا 50 هیوادونه کفار نور ملکونه راغلي وو، دې ته زمینه چا برابره کړه؟ دا درې سواله باید د دې نه موږ وکړو. خو راځئ د ټول نه مخکې سهیل شاهین صاحب چې په قطر کې د طالبانو دفتر ویان مخکې پاتې شو فکر کومه، نو د هغه لږه انټرویو ده، موږ ورته احترام لرو. سهیل شاهین صاحب لورګانو ته زموږ د لورګانو په ځای دي، زموږ د خورګانو په ځای دي. خو راځئ د اول دغه لږ شان کلیپ واورئ، بیا د سره په تفصیل خبرې کوم. خو یو دغه لاسه دغه نیسم چې قرآن منې شي د دې جهادونو نه نور. دا ټول تجارت دی، بزنس دی. که سبا را دې چوکۍ نه دی دا د هر نه دې ویسو بیا د جهاد په افغانستان په کابل ورکوي، بیا به ستاسې بچیانو دغه استعمال. خو راځئ اول د خبرې واورئ بیا سره خبرې کوو. Just for the record, you have 2 daughters. Do they go to school? Yeah, of course, yes. Yeah, of course. In with of course they do, because you're in Doha and they can go to school, right? They are observing hijab. They are observing hijab, and so. واورېدې سهیل شاهین صاحب نه په انګلیش کې دا پوښتنه کوي چې ستا لورګانې پوهنتون یا مکتب ته ځي که نه په قطر کې؟ دی ورته وایي چې بلکل ځي خو په ایجاب کې ځي. موږ احترام لرو، موږ مننه سهیل شاهین صاحب نه کوو چې دومره حقیقت خو ویل چې زما لورګانې دا نور رزیلان خو دلته بچیان په پوهنتونونو کې د امریکایان په امریکا کې، په برطانیه کې، په پاکستان کې، په قطر نورو ځایونو کې هغې منکر دي. دا خو دومره یو انسانیت پکې شته چې حل هووی. دی ورته وایي چې زما لورګانې بلکل پوهنتون ته ځي خو په حجاب کې دي. نو ستاسې ووایي افغانان ورونو چې په افغانستان کې بې حجابي ده، خو ټولې زموږ ستاسې خویندې میندې په حجاب کې ګرځي، ټولنه هم د حجاب ټولنه ده. نو بیا دې ولې دغه بیا که ته داسې وایې چې زه د امر چې دی دا د امیر المؤمنین امر دی، نو دا امر یوازې په افغانستان کې د امر المؤمنین امر دی په ځای کېږي، خو دا د قطر کې چې په سلهاو طالبان کورونه دي، په زرهاو لورګانې، خورګانې، زامن هم پوهنتونونو ته دي او د امریکې پوهنتونونو ته دي، ځکه قطر چې دا د امریکې یو دفتر دی. نو بیا خو دلته هم دا خپل بچیان منې کوي، دا خپلې خویندې منې کوي، دا خپل لورګانې منې کوي چې دا د امیر المؤمنین امر په دی شي. دغه پاکستان کوټه کې چې کورونه هم دي، کراچۍ کې هم کورونه دي، په نورو په لندن کې طالبان شته دی، په امریکا کې شته دی، په جرمني کې شته دی، په فرانسه کې شته دی. خو دا ټول امر بیا د امیر المؤمنین ومنئ چې دغه ټول خپل لورګانې او زامن هم د دې پوهنتونونو نه وباسئ که چېرته تاسې کې مسلماني وي. خو نشته در کې مسلماني، خو تش په نوم باندې مسلمانان هستئ، تش په نوم دا ولس غولولی د جهاد په نوم باندې. او زموږ داسې ولس دی، ولس سره همدا پکار هم ده. ځکه پکار ده چې بله ورځ صاحب مهربانه دا دې چوکۍ نه کوشو او وروره غر ته به خېږي او د ملا به دلته پیتو ورکړي چې په کابل حکومت چې دا ناروا دی او دا کفر دی او د خپل بچیان ورلېږئ. نه د سره دلته د خپلو خویندو غم شته، نه د سره د مور غم شته، نه د سره د پلار غم شته. بله ورځ کچکول هغسې هغه خیر غواړي، کونډې هم یتیمانه په کوڅو کې منډې را منډې وایي. نه مخکې ګورو نه وروسته ګورو چې دا جهاد دی که دا فساد دی. جهاد نه موږ قربان کړي. خدای ته وګورئ بچي نور د دې جهادونو ته مه ورلېږئ، مه د دې خلکو په خولې باندې غولېږئ. په خدای یقین وکړه چې دا اوس هم دغه جهادي لیډران یعنې دلته ماله په لندن کې ماته معلوم دی چې زامن یې سبقونه وایي، لورګانې سبقونه وایي، دلته یې د بل چا په نوم باندې کورونه اخیستي. جهادي لیډران درته ښیم، تاسې وګوره، تاسې معلومات هم شوی دی. تاسې یقین وکړئ چې افغانان ورونو اوس هم دې ته امریکا پیسې ورکوي. $100 ملیونه امریکا طالبانو ته رجومي ورکوي، $100 ملیونه.
او په قطر کې د یو فامیل خرچه چې د 15,000 نه تر 60,000 ډالرو پورې دا خرچه د امریکا نه ول د امریکا د تر زوی دی د قلنګ دی په چی شي دی خو ځکه راځم چې جهاد نشته دا څنګه جهاد دی دا څنګه کوپار دی څنګه اشغال دی چې هم تنه پیسې غواړم هم تنه ډالر غواړم په $1,000,000 ډالر هم ما ساتي زما په بچانو مکتبونه وای اول ته سره جهاد هم کوم اشغال هم ختموم آی داسې رانداسې ولسه د تاسو ته پوښتنه تاسې نه کوم دا خو پرېږده دا خو په خپل عیش او مشرت که په ډالرو کې پټ خلک دي نو تاسې ولې بچیان ورلېږئ صاحب مهربان هلته د جهادونو د دې تش په نوم باندې دا خبره د اشغال او د یو خبره او بله خبرې کوي دا خو د امریکایي ټوپک دی دا خو د روس په ټوپک دی دا خو د پنجاب په ټوپک ډزې کوي دوی خو خپل شیان نه لري دوی خپله چپړک هم نشي جوړولی سن هم نشي جوړولی دا پټګۍ چې په دې په سر باندې دی دا هم د کوپارو پټګۍ دی دغه موبایل هم چې دی دا هم د کوپارو دی خو یو شی نشي کولی دا دومره اسلحه او دا دومره مهمات د کوم ځای نه راځي چې دا به جهادونه کوي او عجیبه دښمني ده دښمني ماته کوم او ما له $1,000,000 هم راکوي او بل دغه کافر چې راولي دغه د جهاد ټیکهداران یې راولي افغانان ورونو په 1940 کې دلته په افغانستان کې اسلامي حکومت د داود خان او همدغه د جهاد لیډران لاړه د آی سی په غېږ کې کېناسته او د جهاد پتوی ورکړه زموږ په چوړیو زموږ په ولسوالیو زموږ مکتبونه به یې ورانول زموږ پلونه به یې ورانول شفاخانې به یې ورانولې صاحب مهربانه دلته صاحب مهربانه جهاد شروع کړو او 6 کاله پس 15 کاله پس به روسانو ته موقع ورغله ځکه چې روس فکر وکړو چې دې طرف نه امریکا راننوځي او پاکستان خو د امریکې سره کار کوي او دی نو دا وروسته عجیب کړو افغانستان ته زمینه ورته همدغه جهادي همدغه مجاهدینو لیډرانو جوړه کړه او په 2001 کې همدغه کار طالبانو وکړو وروره دلته مکتبونه د جنکو بند کړه د دنیا نه چې دهشتګردو چې ته به چا جرم کوو افغانستان ته به راتلو خپله زمینه برابره کړه 50 ملکونه راله او بیا دلته زما ولس استعمال کو موږ یې استعمال کړو د جهاد په نوم باندې چې راځئ جهاد ورسره وکړو ته د ملک اشغال شوی اشغال مرګړی خو تاسې دا کوئ او دا اوس چې تاسې مکتبونه بند کړي او دلته په دې ولس باندې یو سور قیامت راښکته کړی که بله ورځ اوس بیا یو کفار راله دلته حمله وکړه یا فرانسه راله یا چین راله یا امریکا راله یا بل راله بیا به ما ته وایي چې ته ټوپک واله جهاد وکړه او راولیم ته په ما باندې شړیم ته او ته پکې تجارت کې ته بیا وروره په جاز کې کښېنې پاکستان ته منډه بیا به قطر ته منډې وې دلته به عام ولس استعمالیږي ای ولسه ستاسې د په خدای قسم چې کوم یو سړي په افغانستان کې پس دې نه د جهاد خبره کولی دغه ځینې نیسئ ځکه چې جهاد نه موږ قربان کړي نه جهاد و نه جهاد دی او نه به جهاد وي تجارت و تجارت دی او تجارت به وي د دې بچیان به عشق و عشرت زندګي تېروي خپله به صاحب مهربانه پوهنتونونه وایي لورګانې زما بچیان به وژني زما بچیان به په پاکستان په تورخم کې بېعزته کوي په سپین بولدک کې به یې بېعزته کوي ماشومان به مې ته په محبسونو کې اچول کېږي او د دې بچیان به صاحب مهربانه پاسپورټونه لري سفرونه به کوي او قرباني به دلته ته ورکړې د خپل مور غم دې وکړه د خپلې ښځې غم دې وکړه د خپل خور غم دې وکړه چې هلته بیا بله ورځ ملنګه ترې جوړی په داسې جهاد ته څه کوې چې ستا خویندې میندې هلته بېعزته کېږي پاکستان یو ځای کې او بل ځای کې دغه زما هلک دغه دا د اسلام هم دشمنان دي دا د تعلیم هم دشمنان دي او چې دا خلک په قدرت کې وي قسم په خدای دی که دلته په افغانستان کې موږ نه ښه ورځ وینو نه تعلیم وینو او دا یاد ساتئ که د دې نه پس هر کفار هېواد راځي هر څوک دلته حمله کوي ذمهوار به همدغه د جهاد په دوم تش ټیکهداران وي او څوک چې د تعلیم مخه نیسي او زه یاران دغه بدبختو خلکو لیمه چې دغه خیاطانو ته چې د امیر امر چې دی باید په ځای شي چې د امیر امر په ځای شي بیا د خپل لورګانې چې هلته په برطانیه کې اوسېږي که په جرمني کې اوسېږي که په قطر کې اوسېږي که پاکستان دغه هم د پوهنتونونه نه وباسه او د یو ورځ تعلیم بندول چې دي د ملک تباهي او بربادي دی او نیم کال هم پوهنتونونه بند کړي دي او دا دی اوس پسې نور هم بند کړه او دغه 5 شپږمه پورې دی او څو ورځې پس به بل فرمان نه وباسي مکمل جنکۍ به بندې کړي دغه کار یې په 1906 نه 1999 کې هم کړی و هغې وخت کې ښه امن په افغانستان کې هر څه برابر و هغې وخت کې هم دی د جنکو د مکتب د مخالفو او دغه عملیانې موږ کتلي د جلال آباد په پوهنتون کې ویل تاسې په ډاکټرۍ او په انجینرینګ څه کوئ ویلې دغه اردو زده کوئ په هغه وخت کې تاسې پوښتنه وکړئ په 1999 کې خدای